بسم الله الرحمن الرحیم د اسانه عربي ګرامر کورس په تیرو درسونو کې دا خبره منګه ذکر کړې وه چې یو انسان چې تر څو پورې د اسم په باره کې څلور خبرې څلور شیان نه وي پیژندلي تر هغه پورې دغه انسان یو اسم په صحیح طریقې سره په جملې کې نشي استعمالولی. د دغې څلور شیانو څخه د درې شیانو ذکر په مخکینیو درسونو کې په تفصیل سره ذکر شو. کوم چې څلورم نمبر خبره ده چې د دې اسم متعلق ده نو هغه د اعراب د دې اعراب ذکر به په نن درس کې په تفصیل سره وکړو. راځو اول د اعراب پیژنو چې د اعراب دا څه ته ویلی کیږي. ګورئ اعراب د هغه حرکت یا حرف ته ویلی کیږي چې د هغې د وجې نه د معرب آخر بدلیږي را بدلیږي. هر هغه حرکت یا حرف چې د هغه د وجې نه د معرب آخر بدلیده نو دې ته اعراب ویلی کیږي. لکه مثال زیدون زیدون. اوس د دې زیدون په آخر کې چې کومه دا ضمه ده دا اعراب دی. د دې د وجې نه د دې معرب چې دا زید معرب دی د دې آخر څنګه کیږي بدلیږي. دا د حرکت مثال دی. د حرف مثال لکه مسلمونه مسلمونه. اوس په دې مسلمونه کې چې کوم دغه واو دی دا اعراب دی. د دې د وجې نه د دې مسلمون د دې مسلمونه د آخر څه کیږي بدلیږي. دا مسلمونه دا معرب دی. په دې ورسېدلی اعراب مو پیژنده. اعراب د هغه حرکت یا حرف ته ویلی کیږي چې د هغه د وجې نه د معرب آخر څه کیږي بدلیږي را بدلیږي. د دې اعراب بیا دوه تقسیمونه کیږي. د اول تقسیم په اعتبار سره اعراب په دوه قسمه باندې دی. د اولنی تقسیم یو ته ویلی کیږي اعراب بالحرکت، دوهم ته ویلی کیږي اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت د هغه اعراب ته ویلی کیږي چې هغه په ضمې، فتحې، کسرې یا سکون سره وي. اعراب بالحرکت څه ته وایي؟ اعراب بالحرکت د هغه اعراب ته وایي چې په څه شي سره راغلی وي؟ په پیش سره راغلی وي. څه سره؟ پیش سره. یا په څه سره راغلی وي؟ په فتحې سره راغلی وي. فتحې سره. یا په څه سره راغلی وي؟ کسرې سره راغلی وي. یا په څه سره راغلی وي؟ په غړوند سره. څه سره؟ غړوند سره. هر هغه اعراب چې هغه په ضمې سره راغلی و یا په فتحې سره راغلی و یا په څه سره راغلی و؟ کسرې سره راغلی و یا په غړوند سره. نو دې ته څه ویلی کیږي؟ اعراب بالحرکت. د دې مثال دی لکه جاء زید، رأیت زیدا. او جاء زیدون کې زید دا معرب دی. په دې باندې اعراب چې دا په د معرب دا اعراب چې د اعراب دا د معرب په آخر باندې راځي. کوم چې آخرنی حرف وي. آخرنی حرف زید کې څه شی دی؟ ضمه ده. دال دی. په دې دال باندې چې څه دی اعراب راغلی دی چې اعراب څه شی دی؟ ضمه ده. اوس د دې ضمې د وجې نه د دې معرب آخر بدلیږي. رأیت زیدن کې زید دا معرب دی. د دې معرب چې کوم آخرنی حرف دی دال دی. په دې باندې اعراب دی څه شی؟ فتحه. دوه فتحې پرې راغلي دي.
صحیح شو. نو دارنګې د سکون مثال دی لم یضرب چې غړون پرې راغلی وي. صحیح شو. نو دې ته اعراب بالحرکت وایي چې په څه سره راغلی وي، په ضمې سره راغلی وي، یعنې پیش سره یا په زبر سره یا په زیر سره یا په څه سره غړ ون سره راغلی وي. دې ته اعراب بالحرکت ویل کېږي. دوهم قسم د اعراب دی په اول تقسیم کې اعراب بالحرف. اعراب بالحرف د هغې اعراب ته ویلی کېږي چې هغه په واو سره یا په الف سره یا په یا سره او یا په نون سره راغلی وي. په دې سره واو سره یا په الف سره یا په یا سره یا په نون سره. صحیح شو. په دو کې د کم یو سره راغلی و نو بیا هغې ته څه ویلی کېږي؟ اعراب بالحرف. لکه مثال جاء مسلمون، رأیت مسلمین. دسې و جاء مسلمون کې دا معرب دی، دا مسلمون د دې اعراب دلته په واو سره دی. په څه سره راغلی؟ په واو سره راغلی دی. اوس دغې ته ویلی کېږي چې اعراب یې په واو سره راغلی اعراب بالحرف. دې ته څه نوم اخیستلی کېږي؟ اعراب بالحرف. اعراب یې په حرف سره راغلی دی چې واو دی. په دې ورسېدی. نو دا و د اعراب اولنی تقسیم چې په دوه قسمه و. یو ته ویلی کېږي اعراب بالحرکت، دوهم ته وایي اعراب بالحرف. دا اولنی تقسیم. د دوهم تقسیم په اعتبار سره بیا اعراب په درې قسمه باندې دی. یو ته ویلی کېږي اعراب لفظي، دوهم ته ویلی کېږي اعراب تقدیري، دریم ته ویلی کېږي اعراب محلي. دلته هم دوه لیکلی شوي خو دا به درې کوي. اعراب محلي. نو دا د اعراب دوهم تقسیم دی. اعراب لفظي څه ته ویلی کېږي؟ اعراب لفظي د هغه اعراب ته ویلی کېږي چې هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر وي. په الفاظو کې څه وي؟ ښکاره ذکر وي او تلفظ پې کېږي. لکه جاء زیدون. زیدون کې چې دا کم اعراب دی چې دوه پیشونه دي، دا په الفاظو کې څه دی؟ ښکاره ذکر دی، تلفظ پې څه دی؟ کېږي. نو هر هغه اعراب چې هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر و هغې ته اعراب لفظي ویلی کېږي. صحیح شو. دوهم قسم دی موږ سره په دوهم تقسیم کې د اعراب تقدیري. دا اعراب تقدیري څه ته ویلی کېږي؟ اعراب تقدیري د هغه اعراب ته ویلی کېږي چې هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر نه وي د یو مانع د وجې نه، بلکې پټ وي لیکن په عقل سره معلومیږي. اعراب تقدیري هغه اعراب ته وایي چې هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر نه وي د یو مانع د وجې نه، بلکې څه وي؟ پټ وي. لکه مثال دی د دې جاء موسی. اوس دا موسی دا لفظ معرب دی. اوس په دې باندې اعراب چې دی هغه راغلی دی تقدیرا. د دې اعراب چې دی د دې موسی هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر نه دی د یو مانع د وجې نه. هغه مانع دا دی چې د دې موسی په آخر کې څه دی؟ الف دی. الف چې دی هغه حرکت په هغې باندې نه راځي. نو اوس د دې موسی اعراب چې دی هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر نه دی بلکې پټ دی. بلکې هغه څه شی دی؟ پټ دی. لیکن په عقل سره څه کېږي؟ معلومیږي. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ د دې اعراب ته څه ویلی کېږي؟ اعراب
تقدیري. اوس د موسی چې کوم اعراب دی هغه څه شی دی؟ پټ دی، مقدر دی. صحیح شو. اعراب تقدیري مو پیژنه د هر هغه اعراب ته وایي چې هغه په الفاظو کې څه وي؟ ښکاره ذکر نه وي د یو معنی د وجې نه، بلکې څه شی وي؟ پټ وي. لکه د موسی اعراب چې دی، د موسی اعراب اوس چې دی هغه تقدیري دی. په ده باندې اوس ضمه ده، څه شی ده؟ ضمه پیش، دا ضمه ده، خو دا ضمه دا په الفاظو کې ښکاره ذکر نه ده، بلکې څه شی ده؟ هغه پټه ده، مقدره ده. ځکه دلته جاء د پاره څه شی دی؟ دا موسی فاعل دی. دریم قسم د دوهم تقسیم په اعتبار سره د اعراب دی اعراب محلی. دا څه شی دی؟ اعراب محلی. اعراب محلی دا هغه اعراب ته ویلی کیږي چې هغه نه په الفاظو کې ښکاره ذکر وي او نه پکې پټ وي، بلکې هغه فرضي منلی شوی وي، بلکې هغه د عامل د وجې نه څه شوي؟ فرضي منلی شوی وي. یعنی مبني په داسې ځای کې واقع وي، په داسې ځای کې مبني راغلی وي، که چیرې یدي مبني په ځای باندې کوم معرب واقع و راغلی و، نو په دې باندې به یا لفظا اعراب یا څه شی؟ تقدیرا. اعراب محلی مو پیژنده. اعراب محلی دا هغه اعراب ته ویلی کیږي چې هغه نه په الفاظو کې ښکاره ذکر وي او نه څه شی وي؟ پټ وي، بلکې د عامل د وجې نه فرضي منلی شوی وي. یعنی مبني په داسې یو ځای کې واقع وي، که چیرې په دې ځای کې معرب واقع شوی و، معرب راغلی و، نو په ده باندې به لفظا یا تقدیرا اعراب څه راتللو. دا اعراب محلی چې دی دا په مبني باندې راځي. په چا باندې راځي؟ مبني باندې. لکه د دې مثال دی جاء هؤلاء. جاء هؤلاء. اوس دا هؤلاء دا مبني دی. صحیح شو؟ څه دی؟ مبني دی. اوس د دې چې کوم اعراب دی هغه محلن دی، ځکه د دې اعراب نه په الفاظو کې ذکر دی او نه چې دی هغه تقدیرا دی، نه پټ دی چې د یو مانع د وجې نه پټ، بلکې د دې اعراب چې دی موږ هغه د دې عامل د وجې نه جاء د وجې نه فرضي ګڼلی دی چې دا دلته هغه دی دا محلن چې دی دا څه شی دی؟ مرفوع دی، ضمه ده پې، ځکه د جاء دپاره څه شی دی؟ دا فاعل دی. نو دا موږ فرض که داسې وګڼله چې دلته چې دی په دې باندې څه شی ده؟ ضمه ده، حالانکې په ده باندې نه ښکاره اعراب راغلی دی او نه پټ دی په دې باندې اعراب، بلکې موږ د دې عامل د وجې نه فرضي اعراب د دې وګڼلو. د دې مطلب څه شی دی؟ چې عامل چې په ده باندې نه لفظا اعراب راځي نه پې تقدیرا اعراب، بلکې عامل د وجې نه فرضي منلی شوي وي. د دې مطلب دا دی چې مبني په داسې یو ځای کې واقع وي، که چیرې په دې ځای کې معرب راغلی و، معرب واقع شوی و، په دې باندې به یا لفظا اعراب راته یا تقدیرا. اوس دا هؤلاء دا په داسې یو ځای کې راغلی دی، دا مبني دی. که چیرې اوس په دې ځای کې کوم معرب لفظ واقع شي، معرب لفظ راوړلی شي، نو په هغې معرب لفظ باندې به یا لفظا اعراب راځي یا به څه راځي؟ تقدیرا. مثلا د دې هؤلاء په ځای باندې موږ دلته ولیکو څه شی؟ زیدون. او زید باندې چې دی لفظا اعراب راغی، زید باندې څه؟ لفظا اعراب راغی، یا د دوه پیشونه دي. دارنګې ولیکو مخکې چې م لیکلی و موسی، موسی معرب دی، په دې باندې څه راځي؟ تقدیرا اعراب راځي، په الفاظو کې ښکاره نه دی.
لیکن تقدیرن دی. په دې ورسېدلی نو دا اوس زموږ نننی درس چې په نن درس کې مونږه د اعراب تعریف وکړو چې اعراب څه ته ویلی کېږي. نو مونږ ویلې اعراب د هغه حرکت یا حرف ته ویلی کېږي چې د هغې د وجې نه د معرب آخر څه کېږي بدلیږي را بدلیږي. بیا د دې اعراب دوه تقسیمونه مو وکړل چې د اول تقسیم په اعتبار سره اعراب په دوه قسمه و. یو ته ویلې اعراب بالحرکت، دوهم ته اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت دا د ضمې، فتحې، کسرې او د سکون سره راځي، او اعراب بالحرف دا د واو، الف، یا او نون سره راځي. بیا د اعراب دوهم تقسیم وکړه. د دوهم تقسیم په اعتبار سره اعراب په درې قسمه و. یو اعراب لفظي، دوهم اعراب تقدیري، دریم اعراب محلي. اعراب لفظي د هغه اعراب ته وایي چې په الفاظو کې ښکاره ذکر وي، دا په معرب باندې راځي. دوهم اعراب تقدیري. اعراب تقدیري د هغه اعراب ته ویل کېږي چې په الفاظو کې ذکر نه وي بلکې څه شی وي تقدیرن وي او په عقل معلومیږي، دا هم په معرب کې راځي. او اعراب محلي دا په مبني کې راځي. اعراب محلي څه ته ویل؟ اعراب محلي د هغه اعراب ته ویل کېږي چې هغه نه په الفاظو کې ذکر وي نه تقدیرن وي بلکې د عامل د وجې نه چې دی فرضي ګڼلی شوی وي. یعنی مبني په داسې یو ځای کې واقع وي که چیرې په دې ځي کې معرب واقع شي، معرب راغلی وی، نو په دې باندې به لفظا یا تقدیرا اعراب راتله. نو د دې اعراب په باره کې به انشاءالله یو درس بل هم موږ کوو چې اعراب ښه وپېژنو او انشاءالله بیا به هغې نه وروسته مخکې ځو.